ځکه زه دا وایم د پیغمبر علیه السلام زندگی د فقر زندگی وه. نو ورقه ابن نوفل حضرت خدیجة الکبرا ته د پیغمبر علیه السلام دویمه نښانه دا بیانوي چې هغه نبی به فقیر نبی، او دریمه نښانه دا ورته بیانوي چې د هغې معرفت او شناخت او د هغې سره به محبت د ټولو شجرو او د ټولو حیوانانو وي، چې په کومه لاره کې تیریږي د درختو ته به دا ور معلومیږي چې دا نبی دی، د هغې به ورسره محبت، او چې په کوم لاره کې تیریږي حیوانان چې ویني حیوانانو ته به دا ور معلومیږي چې دا نبی دی، د هغې به ورسره محبت وي، دا به داسې نبی. او پیغمبر علیه السلام متعلق حضرت جابر رضی الله عنه وایي موږ چې به کله په مدینه کې روانو مستمع حجر ولا شجر الا ویقولها الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. وایي چې په مدینه کې به د پیغمبر علیه السلام سره روانم، که به درخته وه که به ډبره وه، هغې ټولو به الصلاة والسلام علیک یا رسول الله نارې وهلې. پیغمبر علیه السلام په یو سفر کې حضرت جابر رضی الله عنه ورسره دی، زنګله ته وراوړي د ضرورت دپاره، لیکن هلته زنګله کې کشني کشني بوټي دي او په هغې باندې د پیغمبر علیه السلام پرده نه خوندي کېږي. نو اخر حضرت جابر رضی الله عنه ته یې ورسه هغه درخته ده، هغه درخته ده، دې دوه درختو ته سلام ووایه، ورته التئما علیه، تاسو سره راجمع سئ یو ځای سئ سره چې زما پرده خوندي سي. نو هغه درختې په دې مځکه کې ریښې شکوي، سره رانږدې کېږي او دواړه سره یو ځای سي. بیا پیغمبر علیه السلام خپل ضرورت پوره کوي، هغې د پیغمبر علیه السلام د خدمت لپاره راجمع کېږي. نو درختو ته به هم دا ور معلومیږي چې دا نبي دی. پیغمبر علیه السلام په یو سفر کې آرام کوي، پروت دی، صحابه ناست دي، یو درخت ته د هغې خپلې ریښې وشکولې، په دې مځکه کې راځي. پیغمبر علیه السلام چې پر کوم ځای پروت وي، پر دې سره یو څتکۍ سایه وکړه، ورباندې راکږه سوله. هغې څه وروسته برته دا درخت ته ولاړه، په خپل ځای ودرېدله. صحابه ډېر په تحیرو کې دي، ډېر په تعجب کې دي چې دا څنګه وشوله. چې کله پیغمبر علیه السلام راکښېناستی، حضرت ابو هریره رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام ته دغه درختي واقعه بیانوي. پیغمبر علیه السلام ورته کومه درخت ورته هغه درخت. پیغمبر علیه السلام ورته دا درختي زما سره ډېر عشق و مینه وله، او چې زه کله دلته تېرېدم دې د الله په حضور کې فریاد پیش کړې چې الله ستا یو محبوب نبی پر دې لاره باندې تېرېږي، ما ته دومره اجازه راکړه چې زه د نږدې څه د هغې دیدار وکړم. او الله تعالی هغې ته د عرشه څه اجازه ورکړله، ځکه هغې زما دیدار له راورسېدله، او چې کله یې زما دیدار وکړی ورته د خپله ځای ورسېدله. نو د پیغمبر علیه السلام د نبوت معلومات درختو ته هم کېدی.